سلامونه نیکې هیلې مې منئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. نن غواړم تاسو ته یو ډېر په زړه پورې اپلیکیشن معرفي کړم. نوموړی اپلیکیشن سیکرټ الارم په نامه باندې دی، یا تاسو به په سکرین باندې ګورئ. دا د هغو کسانو لپاره دی چې دوی د خوبه نشي رټېدلی د سهار لخوا نه، یا د هغو کسانو لپاره دی چې دوی ته څنګه د موبایل زنګ وشي بس دوی ورته د ساوند کومې بټن دي هغه وي 10 دقیقې شاته یوسي. په همدغو 10 دقیقو باندې دوی مکمل 2-3 ساعته وخت تیر کا. نو دغه اپلیکیشن ډیر مهم دی د دغه ډول کسان لپاره. دغه اپلیکیشن یو څو خاصیتونه درته تاسو ته بیانوم. ټول نه د مخکې وګورئ. دغه اپلیکیشن ډیر مهم اپلیکیشن دی چې 15 میلیونه ډاونلوډر لري. سمه ده. نو موږ اپلیکیشن د مخکې څخه نصب کړی دی. تاسو کولی شئ چې د پلی سټور څخه یې ترلاسه کړئ، خو بیا هم زه که چېرته تاسو دغه لینک غواړئ زه به په ډسکرپشن کې د ویډیو درته پرېږدم. راځو په اوپن باندې کلیک کوو. کله چې تاسو په اوپن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به د دغو صفحه خلاصه شي. سمه ده. وګورئ. نو راځم زه مثلا وخت ورته ټاکم. دلته تاسو کولی شئ چې ټایټل ورکړئ. مثلا مختلف وختونو لپاره ساعت برابرولی شئ. سمه ده. په دویم قدم کې وګورئ تاسو دلته وخت ورکړئ چې مثلا په څو بجو باندې ساعت خو نور سمولی شئ چې زنګ وکړه ماته. مثلا زه غواړم چې په ثبوت سره تاسو ته وښیم. زه د 4 نه چې کله مثال په ډول سره اوس 15 تیرې دي، چې کله 6 تیرې شوې یا 9 نو ماته دی دا زنګ وکړه. نو کله چې د تاسو دغه اپلیکیشن زنګ کا د تاسو چې کود نه وي خلاص دا نشئ بندوی. دوام کوم خاصیت دا دی چې کله تاسو هغه خلاص کړئ نو تاسو به سکرین په داسې مسلسل ډول سره ټچ کوئ یا به په هغو باندې کلیکونه کړئ. تقریبا یعنې د تاسو کوم د خوب حالت چې وي هغه د تاسو نه وځي. سمه ده. او کله چې تاسو په یو څه باندې په ضربه وارده کړئ که هغه تلیفون وي که شی وي د تاسو نه خوب تښتي. سمه ده. او بل کوشش وکړئ تاسو چې کله د خوب نه نشئ ورټېدی خپل موبایل مو د ځان نه لرې کړئ. نو کوشش مه کوئ چې په سر پورې کېږدئ بس تاسو ته څنګه زنګ وشوله نو تاسو بس پورته شئ او هغه بند کړئ بیرته څملئ. سمه ده. نو د تاسو دا کوشش وي تر څو پورې موبایل د ځان نه لرې کېږدئ تر څو پورې تاسو ولټېږئ. نو کله چې ولټېدلی نو مشکل نور حل دی. کوشش وکړئ یوه کوزه اوبه درته کېږدئ او داسې وکړئ تر څو پورې خوب مو هم وتښتي. سمه ده. راځو دلته وګورئ. دلته به تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ټاچ. سمه ده. په شیکینګ باندې به کلیک نه کوئ. هغه مختلف حالتونه دي خو د ما چې خوښ شوی دی هغه ټاچ دی چې تاسو به ټاچ کوئ. وختونه مثلا زه د اونۍ ټولې ورځې ورته انتخابوم چې ماته د زنګ کا. دلته یو زنګ ورته انتخابوم. د مثال په ډول سره ماغه ډیفالت کوم زنګ چې ورته انتخاب دی زه پرېږدم. غواړئ چې لړزم وکړه یا صرف غواړئ په همدغه حالت کې وي زه وګورئ دا سیف کوم. خپل تلیفون مې لاک کوم. که ویډیو کټ شوله نو بیا یې زما هیڅ کار نشته. سمه ده. نو زه لاک کوم تر څو پورې